ګرانو مینوالو السلام علیکم. مونږ تاسو سره د سید کفایت شاه باچا د پیج نه مخاطب یو. کفایت شاه باچا سره راغلی یو، هغوی سره به خبرې اترې کوو. خو باچا صاحب وایي چې زه مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړم. باچا صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. باچا صاحب مینوال تاسو دې ټایم کې ګوري په لایو باندې، تاسو ټولو مینوالو ته السلام علیکم. خوشحاله او آباد او کامران اوسئ. او موږ د پیج نه لغونې صاحب تشریف یو، تاسو سره ملاقات نه کېږي. نو ما یو پروګرام روان کړی دی او هغه پروګرام دا دی چې تاسو ټولو ما سره ملګرتیا کوئ په هغې کې، او ستاسو په ټولو نصیحت غواړم چې هغه پروګرام د هغه خلکو دپاره زه کوم یم چې هغه بې کوره خلک دی، چې د چا خپل کورونه نشته. نو زه غواړم چې الله وکړي چې هغوی له خپل الله تعالی خپل کورونه ورکړي، 3 مرلي 2 مرلي 4 مرلي 5 مرلي. نو په دې سلسله کې چې کوم دی نو زه د جشن ازادۍ په ورځ باندې به زه خپل پروګرام افتتاح کوم. نو دا یو خوشخبري ده چې الله تعالی دې زموږ ستاسو دغه نیکې ارادې او ښه کارونه نصیب کړي چې الله پرې راضي شي او د الله مخلوق پرې رانه راضي شي. او څه چې دي نو د الله تعالی چې خوشحاله وو، نو د الله تعالی خوشحالي د مخلوق په رضا کې. نو الله تعالی دې وکړي چې موږ د الله تعالی مخلوق رضا شي. او تاسو نه چې د پوره پوره سات غواړم چې خاص د خدای د رضا لپاره به تاسو ما سره راپاسئ، د دې بېوسه د بې کوره خلکو لپاره چې دی له موږ چې کوم د 3 مرلو د 2 مرلو د 4 مرلو څومره موږ الله تعالی ورسره توفیق راکړو. نو تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ انشاءالله، چې د ډېر ژر به تاسو ته زه خوشخبری اورم. تاسو سره به انشاءالله چې کوم دی نو ډېر ژر در ملاقاتونه کېږي. کوشش به کوم چې زه تاسو سره ژر ژر مخاطب کېږم. او خوشحاله او آباد اوسئ او الله درانه اوسئ. السلام علیکم. ډیره مننه د سید کفایت شاه باچا د درنو خوږو خبرو نه بعد چې کوم دی نو مینوالو تاسو ته صرف دا یو څو خبرې کوو. ډیر ملګري مونږ سره په لایف باندې دي. باچا صاحب ټول مسافر دي، سلامونه وایي او داد درکوي. ډیرو ملګرو پکې ماشاءالله ویلي دي تاسو ته. نو د ټولو ملګرو فواد بھائی هم په لایو باندې د دې ټایم کې سلامونه وایي. او زمونږ مینوالو ته صرف دا یو ریکویسټ دی چې زمونږ د باچا صاحب د ډیر وخت نه د یو کال وشي چې زما دا پروګرام په لکه چې نو دا چولې دی. او جی بالکل په ډیرو ایشوګانو باندې خلکو خبرې کړي دي، خلک کارونه کوي دغه طرف ته نو الله تعالی ما ته توجه کړې ده. نو په دې کې نو ما سره پوره پوره ملګرتیا کوي چې موږ نه چې کوم نو الله دې وکړي چې تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ، او الله دې وکړي چې مال الله تعالی چې په جنت کې یو مرله ځای راکړي، چې یو مرله مال راکړي نو الله تعالی غیرتي بادشاہ دې تاسو ټول له بدل کړي. بالکل ډیره د باچا صاحب د درنو خوږو خبرو نه پس چې کوم دی نو تاسو مینوالو صرف په نوٹ کې دا خبر راولم چې د باچا صاحب دا تنظیم چې کوم دی نو دا د نن نه 10 کاله مخکې باقاعده رجسټرډ شوی دی. باچا صاحب په دې باندې په کلي کې هلې ځلې کړي دي، د بېوسه د غریبانانو خلکو سره باقاعده مرستې کړي دي. د هوښیار زلمي په نوم باندې هغه تنظیم او بیا د باچا صاحب خپلې مسلې او دغه رالې د کلي نه د ملک نه بهر تللی و هغه تنظیم، او هغه دغه دقسې پاتې شو. نو باچا صاحب لومړنی کوشش دی مینوالو تاسو ته د کتاب ښیم چې باچا صاحب اوس هم چې کوم دی نو ملګري لیږلي وو او د دې په سلسله کې د هغه هوښیار زلمي هغه تنظیم د بحالولو دپاره که باچا صاحب وایي هغه زوړ تنظیم بحال شو، نو په هغې کې به انشاءالله تعالی د زیدې د هر یو محلې نه مونږ 2 کسان اخلو چې کوم باقاعده په دې سیس کې انټرسټډ وي او منډه تړله وهلی شي. نو مونږ به د هر غریب سره د کاغه ته د کور کې د اوبو ضرورت وي، کاغه ته کور کې د یو بنده د بجلی مسلې هغه ته یا یو کور والا دومره غریبانان وي چې هغوی جرنیټر یا یو پی ایس نشي اخیستی. نو زمونږ به دا پروګرام دی چې مونږ به انشاءالله تعالی یو سولر اخلو، هغوی له به بیټري اخلو، هغوی له به پکې اخلو او دوره به وي چې د هغوی هغه ګزاره به پرې روانېږي. دا د باچا صاحب سوچ دی. زمونږ د باچا صاحب لاس به انشاءالله زمونږ په سر باندې وي او مونږ به که خیر انشاءالله تعالی د باچا صاحب دا میشن په پوره صوابای کې خورو. انشاءالله یو ورځ به داسې راځي چې هغه میشن به سر ته رسي. ول دنیا کې
الله د مخلوق رضا لپاره چې په هر ځای کې به موږ مخلوقات کوو. د باچا صاحب د یو کال نه چې کوم دی نو دې هلې ځلې کې روان دی او د دې کوشش کې دی چې زه دا تنظیم اله بحال کم چې ما ته پوره د دې دغه ملاو شي چې دا تنظیم د کاغذي کاروای باندې برابر شي. نو مینوالو باچا صاحب ول ډیره مبارکه او ډیره ښکلې ورځ مانځلې ده چې د هغې په هغه ورځ باندې زموږ خوږ وطن پاکستان آزاد شوی دی. د 14 اګست په شپه باندې به د دې تنظیم باقاعده افتتاح کیږي او سالار شیرنۍ به ورسره څنګ په څنګ ولاړ. ډیره مننه چې هغې باقاعده تاسو ته به د هغې د ورځ او د ټیم باقاعده زموږ د پیج نه به تاسو ته باقاعده پوسټ کیږي، تاسو ته به دعوت وي. که یو ملګری زموږ نه په کال کې په میسج کې پاتې شي نو ګیله به نه کوئ، د فیسبوک د دعوت په قبلوي راځئ به او دا میشن به د باچا صاحب سر ته رسوو انشاءالله تعالی. ډیره مننه، ډیره مهرباني. السلام علیکم.